هغه سړي له ګنج وته چې کله څوک شربت څکي څوک ملایي خوري څوک ورته 100 روپۍ ورکوي. د دې ګند دا دویمه میاشت چې روان دی او په دې ځای کې پروت دی او دا بینونه شروع دي. مونږ د دې منډای کسان یو 4 پیرو په خپله په ټیمې والا پسې لاړم په بازار کې هغه سړي له ګنج وته چې کله څوک شربت څکي څوک ملایي خوري څوک ورته 100 روپۍ ورکوي. ما 4 پیرې پسې لاړم په ملایي کې ناست ول ما ورته ورور راشه ګند دی وړوکی غونته لوښی یې راوړی هغه په یوه ورځ کې ډک شي میاشت بعد به زیدو راځي. نو زمونږ دا حکومت ته درخواست دی چې مونږ له دا ګن زر ته زر جوړږي که نه جوړېږي نو بھرپور ایکشن به مونږ منډی والا لو. بیا که ټیمې والا که دلته ټیکس دلته کال په کال زمانه 12,000 روپۍ الي 15,000 روپۍ را سره کړي 12,000 روپۍ زمانه الي 12,000 د نورو نه الي په دې سره مونږ عدالت ته هم تللو. نو بیا ټیمې والا سره دا خو درخواست کوم چې راشي او دا ګن چوتکي که نه قسم مې دي په خدای که ټیمې والا دا دی راغلل نو دا ټول منډه والا پسې راټولوم او هغه چل به ورسره وکړم چې چا کړی نه. زما د ټیمې والا ته د حکومت ته دا درخواست دی چې د الله د رضا دپاره د دې نه دا ډیران لرې کړي. د 2 میاشتو نه دا ډیران پروت دی. زمونږ دا کاروبار دی د لکونو روپو دا تباه او برباد شو. د دې هېڅ دغه نشته دی. نو دپاره د الله د رضا دورې ټیمې والا ته وایم چې راشي او دا ګند زموږ نه اوچت کړي. دا بیماري دا خلکو ته تکلیف دی. ټول خلک تبې نیولی دی تباه او برباد شو. د ډېر نه لکونو روپو کار زموږ تباه او برباد شو. زما حکومت ته درخواست دی چې راشي دې شي غور وکړي. جی دلته کې دا ګن بلا دی چې باد بارانې عوام ته تکلیف دی کورونو ته تکلیف دی معاشي لاري خلک کوئی بیماریانې د دې نه جوړېږي نو بیماریانې به دې نه جوړېږي چې دلته کې دا ګن بلا بدبویي جوړی او چې باد باران شي په دې منډای کې دا سخاوالي اوري موږ پکې دا ګاډۍ ماډۍ چلو مزدور کار خلک وو د دې په اوبو کې روان یو او پیمان چې دا پوندې او جامې ټولې څښا پسخا شي هر سړی د ځان سره نه پرېږدي په لارې چې روان یو وایه لکه خوښه بل وایي دې خوښه دا ولې چې دلته کې دا ډېرانونه پراته دي او د دې نه د عوامو ته ډېر تکلیف دی. منډیا والا ته هم تکلیف دی د لارې کوڅو والا ته هم تکلیف دی او دا عوام هم په دې لاره ځي راځي دوی ته هم تکلیف دی. زمونږ دا درخواست دی چې دا ډیران میران دا ګندګیري دی دې ځای نه لر کړي. دا کچري دي ګندګیریانې دي او دې نه هر سړی تکلیف کې دی. زمونږ کمیټۍ والو ته دا درخواست دی چې دا لرې کړي او دې له غټ ډسبین په کار دی دلته کې دي هر مازدیګر دا کچره وړي هر سړي ته تکلیف دی ماشي دي هر شی دی بیماریان ته خورېږي او دا مینونه سټارټ دي د دوکانونو والته کورونو والته دلته کورونه هم دي دوکانونه هم دي هر څه شته هر سړی ته په اور کې دی.